سلامونه نیکې هیلې احترامات د مجروح یوټیوب چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته وښیم چې موږ تاسو څنګه کولی شو په ایف جي کوین کې په وړیا ډول پیسې وګټو. په ایف جي کوین کې ډېرې ګټې شتون لري. یو د هغو څخه په نوي اپډیټ کې اوس راغلی چې هغه د سپینر په نوم یادېږي. نن تاسو ټول معلومات درکوم چې سپینر څه ډول یو برخه ده، آیا موږ لپاره کار کولی شي پکې که نه، هغه کسان چې مقصد سرمایه‌ګذاري کړې وي یا نه وي کړې هغه کارکوونکي هم پکې کار کولی شي که نه، ټول وضاحت په دې ویډیو کې تاسو ته درکوم. سپینر هغه یو برخه پکې اضافه شوې په ایف جي کوین کې چې موږ تاسو د هغې څخه استفاده کولی شو. په څه ډول سره رابشي دوستانو، خپل د موبایل سکرین ته یا هم کمپیوټر ته، کله چې کمپیوټر ته راغلی سکرین ته د موبایل تاسو به راشئ په پروفایل به کلیک کوئ. کله چې په پروفایل کلیک کړئ دوستانو تاسو به راشئ په پرینټ کم کلیک کوئ. کله چې تاسو په پرینټ کم باندې کلیک وکړئ دوستانو تاسو ته به د ټاسک څخه پورته یو برخه وي د سپین په نوم. هلته به چې کله کلیک وکړئ نو تاسو ته به د یو اداره د ایف جي کوین غوندې راسي. په هغې کې به د ایف جي لیکلي وي، ټیکټ به لیکلی وي، بونس به لیکلي، ډبلیو پي به لیکلي، همداراز یو ځل بیا به په یو ځای کې لیکلي ایف جي وي اف پي به لیکلي، بونس به لیکلی، سپین به لیکلي. ډېرې جایزې موږ تاسو ته شتون لري. اوس په دې کې څنګه کولی شو کار وکړو، لنډه طریقه یې درته ښیم دوستانو. موږ تاسو به په دې جې کې چانس ترلاسه کړو. چانس په څه صورت سره ترلاسه کولی شو؟ چانس په اووه ډولو سره ترلاسه کولی شو چې موږ تاسو لومړی چې ده هغه په مفت ډول دی. څنګه په مفت ډول دی؟ موږ تاسو په مسلسل ډول حاضري لګو. اووه ورځې موږ تاسو خپل اکاونټ ته لاګین کیږو. کله چې اووه ورځې خپل اکاونټ ته لاګین شولو ګیفټ کوډ مو د هغې تر څنګ په همدغه سپین اپشن باندې کلیک وکړئ. هلته تاسو خپل د هرې ورځې حاضري ولګوئ. کله چې تاسو په مسلسل ډول په اووه ورځو کې لاړې اکاونټ ته لاګین شوی او خپل حاضري مو ثابته کړه، یو سپین تاسو ته پرې درکول کېږي. دا لومړۍ طریقه چې موږ تاسو یو چانس ترلاسه کولی شو. دوهمه هغه طریقه ده چې موږ تاسو کولی شو $100 ډیپوزیټ وکړو ایف جي کوین ته. په $100 کې موږ تاسو ته یو سپین پرې راکول کېږي، یعنې یو چانس پرې راکول کېږي. که چیرې موږ تاسو $500 ډیپوزیټ وکړو ایف جي کوین ته نو بیا هم موږ تاسو ته پرې یو سپین راکول کېږي. او که چیرې موږ تاسو 1 میلیون کوین ایف جي سټیکینګ وکړو نو بیا هم پرې یو سپین پرې راکول کېږي. اوس دغه د سپینونو طریقه وه، د چانسونو طریقه څنګه کولی شو ترلاسه کړو. په اووه ډولو ما دا 4 ډوله تاسو ته تشریح کړل. که چیرې موږ تاسو یو لیډر راجګ سي 10 نفره نوي کارکوونکي راولي ایف جي کوین ته د هغه په ریفرل باندې او حد اقل هغوی خپله کې وای سي بشپړه کړي او همداراز لږ تر لږه 12,000 ایف جي کوینونه سټیکینګ وکړي نو دغه لومړي ټیم جوړونکي ته به 2 سپینه یعنې 2 چانسونه به پرې ورکول شي. او که چیرې به یو بل ملګری جګ سي 20 نفره نوي یوزران دعوت کړي، یعنې 20 نفره نوي کارکوونکي دعوت کړي او هغوی کې وای سي بشپړه کړي، لږ تر لږه 50,000 کوین ایف جي سټیکینګ وکړي نو بیا هم هغه ته تقریبا تر 4 چانسونو پورې ورکول کېږي. او که چیرې یو کس راسي 50 نفره په خپل لومړي ریفرل دعوت کړي او هغوی لږ تر لږه 1 میلیون کوین 1 لک کوین سټیکینګ وکړي او همداراز خپله کې وای سي بشپړه کړي نو دغه ټیم جوړونکي ته به تر 8 سپینونو یعنې 8 چانسونه به ورکول شي. دا د چانسونو طریقه وه چې څنګه کولی شو چانسونه ترلاسه کړو. اوس په دغو چانسونو باندې بحث کوو چې څنګه په دغه چانسونو باندې یو چانس باندې څنګه کار کولی شو، آیا موږ تاسو ته جوایز انتخاب شوي دي که نه. نو دغه ټول معلومات په دې ویډیو کې درته درکوم. په سپینونو باندې یا چانسونو باندې موږ تاسو ته کوم جوایز راکول کېږي هغه زموږ ستاسو په بخت پورې اړتیا لري. څه ډول که چیرې موږ تاسو سپین تاو کړو وروسته زه یو چانس لرم دوستانو، هغه بیا تاسو ته د سکرین پر مخ باندې ښیم چې په هغه چانس باندې یو سپین باندې موږ تاسو ته کوم بخت وځي، یعنې د ایف جي سټیک وځي یا د لاټري ټیکټ وځي یا هم همدارنګه بونس موږ ته د سټیکینګ وځي که څه نور جوایز. نو راځو دوستانو که چیرې موږ تاسو ته ایف جي سټیک ووته نو د ایف جي سټیک کمترینه د 100 څخه شروع تر 12,000 کوینونو پورې. که چیرې موږ تاسو په سپین باندې کلیک وکړو هلته د ایف جي کوین لوګو باندې کلیک وکړو نو موږ تاسو ته که چیرې 100 ایف جي سټیک وخته موږ تاسو ته په وړیا ډول راکول کېږي، سټیکینګ کېږي د سټیک په برخه کې. که چیرې 200 کوین سو 2,500 کوین سو نو موږ تاسو ته پرې راکول کېږي. که چیرې 500 سو نو تر 12,000 پورې په لومړي سر کې موږ تاسو ته د ایف جي سټیک کېږي. هغه زموږ ستاسو په بخت پورې اړتیا لري دوستانو. په دوهم قدم کې د ډبلیو پي په نوم پوینټونه دي د پروفایل چې په هغې کې زموږ ستاسو د رتبې یعنې د رینک لوړولو درجه چې مقام لوړېږي پکې په هغې کې راسره مرسته کوي. که چیرې تاسو خپل اکاونټ راخلاص کړئ او په پروفایل برخه کلیک کړئ د هغې څخه وروسته لاندې دوهم اپشن دی د پوینټ په نوم، هلته تاسو ته د ویډرا وبښئ دوستانو د ملګرو راویستلو او همداراز د سرمایه ګذاري کولو پوینټونه درکول کېږي چې مجموعه تاسو ته ښکاري. نو دلته که چیرې تاسو ته او هغه تاسو په سپین باندې کلیک وکړه او هغه سپین تاسو باندې په ډبلیو پي باندې برابر سي نو تقریبا د 500 څخه شروع تر 10 پوینټونو پورې تر 20 پوینټونو پورې تاسو ته درکول کېږي پوینټونه. نو دا هم زموږ ستاسو په درد وړل کېږي ځکه چې مقصد موږ تاسو رتبه په ایف جي کوین کې لوړېږي. درېیم چې کوم دی دوستانو، درېیم بونس چې کوم موږ تاسو ته راکول کېږي یا درېیم چانس یا درېیم جوایز چې کوم موږ تاسو ته راکول کېږي
هغه د ای اف جی سټیک دی، یعنې د سټیک بونس دی. هغه څه ډول بونس دی؟ که چیرې موږ تاسو ته دایره تاو شوله او راغله په سټیک بونس باندې ودرېده، د 2% څخه شروع تر 10% پورې موږ تاسو ته د 40 ساعتو لپاره موږ تاسو ته په خپل اکاونټ کې د یو ځل لپاره موږ تاسو ته سټیک بونس پاره کیږي چې موږ تاسو کولی شو د هغې څخه استفاده وکړو. که چیرې 2% درته پاره شي 2% هم کولی شي چې مصرف یې کوئ. په 2% کې مقصد چې تاسو کوینونه سټیک کوئ هغه تاسو ته ګټه درکول کیږي. که چیرې 10% سټیک بونس درته وخته او تاسو سره 1 میلیون یا 1 لک کوین سټیک در سره وي، یعنې 1 لک کوین تاسو سره موجوده وي او هغه تاسو سټیک 10,000 ای اف جي په وړیا ډول د همدغه بونس د سټیک بونس څخه تاسو ته په وړیا ډول درکول کیږي. نو د دې څخه هم کولی شئ تاسو استفاده وکړئ. دا هم یو ښه جایزه ده. د هغې څخه وروسته څلورم چې کوم دی دوستانو، هغه د ډبلیو پی په نوم چې کوم د ویډرا پوینټونه دی هغه موږ تاسو ته راکول کېږي. که د هر چا بخت کار وکړه په د ډبلیو پی باندې هغه نښه ودرېدله، نو هغه ته یو څخه شروع تر 5 پورې پوینټونه موږ تاسو ته راکول کېږي چې د ویډرا په لیولونو کې بیا موږ سره مرسته کوي. چې د ویډرا په لیولونو کې تر اوسه پورې 4 لیولونه زما خلاص دي. که چیرې موږ تاسو پوینټونه زیات کړو نو هلته د موږ تاسو ویډرا د یو اس ډي ټي ویډرا زیاته کولی شو. نو دا هم یو ښه جایزه ده. د هغې څخه وروسته 5مه چې کوم دی دوستانو، هغه د سپین دغه دی، یعنې تاسو راغلی ارقه مو تاو کړله، په سپین مو کلیک وکړه، هلته تاو شو، تاسو بېرته په سپین ولګېده، یعنې هلته د سپین باندې چې کله تاسو ته ولګېده یو څخه شو تر 2 سپینونو پورې بېرته تاسو ته سپین درکول کېږي چې په هغې یعنې د یو چانس په مطابق چې تاسو بل چانس باندې برابر سئ. که یو درته وخته بېرته یو درته خیځي، که چیرې یو درته ونه خته بېرته 2 چانسونه هم په یوه چانس باندې تاسو ګټلی شئ. بیا په هغو چانسونو باندې کولی شئ چې نور هم پیشرفت وکړئ، نور جوایز هم ترلاسه کړئ دوستانو. او اخري چې کوم دی دوستانو، هغه د لاټري ټیکټ دی. یعنې که چیرې موږ تاسو یو چانس وڅرخوه او خپل ازمایښتي همدغه کومه تګلاره مو وموندله او هغه راغله په لاټري ټیکټ باندې، موږ تاسو ته یو ټیکټ اخیستل کېږي. که چیرې یو ټیکټ واخیستل شي، موږ تاسو ته په 100 یو اس ډي ټي باندې په 100 یو اس ډي ټي باندې به یو ټیکټ موږ تاسو واخیستل شي او همداراز 14,550 کوین موږ تاسو ته سټیکنګ کېږي چې دغه هم 3 برابره کېږي. نو په که چیرې په لاټري کې زموږ ټیکټ لومړی نوم راوخته، موږ تاسو ته $3,000 ګټونکي هم کېدلی شو. او که چیرې دوهم نوم زموږ راوخته نو $1,500 په اندازه د جایزې څښتن کېدلی شو. که چیرې درېیم نوم راوخته نو تقریبا تر $2,500 پورې موږ تاسو ته راکول کېږي د جایزې په مطابق. نو راځو دوستانو چې څنګه کولی شو دغه ترسره کړو. دغه سپین ما یو چانس ترلاسه کړی دوستانو، 7 ورځې مسلسل ډول اکاونټ ته تللی یم او هلته ما خپله حاضري لګولې وه. 7 ورځې په مسلسل ډول تللی یم، هلته مې خپل یو چانس ما ته راکړی دی. نو هغه غواړم چې ویې ازمویم چې ما ته کوم ډول جایزه پرې راکول کېږي. آیا ما ته د لاټري ټیکټ جایزه راکول کېږي، که د ویډرا راته راکول کېږي، او که د سټیک بونس راته راکول کېږي، او که د 100 څخه شروع تر 12,000 کوینونو پورې ما ته جایزه پکې راکول کېږي. دا ټول معلومات تاسو ته اوس د سکرین پر مخ یم. تاسو به راسئ خپل اکاونټ ته، کله چې اکاونټ ته راغلی په پروفایل به کلیک کوئ. د هغې څخه وروسته به تاسو په دغه پر انکم باندې کلیک ورته وکړئ. د هغې څخه وروسته ټاکس برخه ده، د ټاکس څخه پورته یو سپینر چرخونکی ځای دی، تاسو په هغه باندې کلیک ورته وکړئ. کله مو چې په هغه باندې کلیک ورته وکړئ نور ټول معلومات په سکرین باندې تاسو درکوم. اوس راځو ګرانو دوستانو سکرین ته را بشي دوستانو، پر پاس پروفایل په کلیک کوئ. ما سره یو چانس شتون لري، راځم په پروفایل باندې کلیک کوم او دلته راځم په پری انکم باندې کلیک کوم. کله مو چې په پری انکم باندې کلیک وکړو د ټاکس څخه پورته دغه د سپین دغه باندې زه کلیک کوم. دلته تاسو ته ښکاري دوستانو چې ما ته 7 ورځې سر په سر تللی یم او ورته لوګین شوی یم اکاونټ ته، یو چانس یې ما ته راکړی دی. دوستانو اویلیبل چانس 7 ورځې په مسلسل ډول. اوس راځم دوستانو، که ما ته ټیکټ وخیځي یا همدارنګه که دغه چانس زه وازمایم ما ته ای اف جي وځي، د ډبلیو پي په نوم پوینټونه وځي، سټیک بونس وځي، ټیکټ د لاټري وځي، همدارنګه ای اف جي سټیک راته وځي، سپین چانسونه راته وځي بیرته. نو زه راځم دوستانو پر دا مینس بټن باندې د ای اف جي کوین لوګو چې پې شتون لري په دغه باندې زه ورته کلیک کوم. دوستانو تاسو به راشئ دوستانو پر دغه مینز لوګو باندې به ورته کلیک وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو اوس راځو، دا د په ای اف جي باندې راته ولګېده او ما ته 2,500 ای اف جي سټیک شوې. دا په وړیا ډول ما لپاره سټیکینګ وشو. کولی شو په سپین برخه کې کار وکړو، نو ماته یوه جایزه هم راکول شوله. نو دغه ویډیو څنګه کولی شو د اف جي کوین په نوي اپډیټ کې موږ تاسو کار وکړو چې هغه د سپینر په نوم یادېږي. نو نور ښه وخت ولرئ. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې ویډیو ته لایک ورکړئ او یو مثبت کمنټ وکړئ.